د خرمانو ډېر زیاتې فایدې دي صحت لپاره. دا داسې فایدې لري چې دا تاسو روزانه بنیاد باندې خرمانۍ خورئ استعمالوئ نو د ډېرو بیمارونو به انشاءالله تاسو محفوظ یئ. چاته بدهضمي مسله وي، معدې ټیک نه وي یا یې قبض وي، خېټه سخته وي، واشروم ته ځي او ډېر تکلیف سره حاجت کېږي نو هغوی روزانه 15 نه شپږ خرمانۍ خامخا استعمالوئ خورئ نو د خېټې د مسله به ستاسو ټیک کېږي، بدهضمي به انشاءالله ختمېږي. دویم چې چېرته سکین مسله وي، سکین باندې دانې وي یا سکین خراب وي یا ډېر زیات اویلي وي نو هغوی هم چې د خرمانو استعمال کوي روزانه، دا تاسو په دې حالت کې هم خوړی شئ، په تازه حالت کې شین او که نه وچه میلاو شي، ډرای فروټ نه تاسو ته میلاو شي نو هغه هم تاسو استعمالولی شئ، هغې کې هم تاسو انشاءالله داسې فایده درکوي. دریم کم خلکو ته د وینې کمی وي، بلډ انیمیا وي، ورته وینه ډېره زیاته کمه وي نو هغوی روزانه چې خرمانۍ استعمالوي، خرمانۍ خوري یا وچې خرمانۍ راخلي هغه اوبو کې اچوي، هغه نرموي او بیا خوري کم از کم 15 نه شپږ دانې نو انشاءالله په یو میاشت کې دننه به د هغوی د وینې کمی هغه ختم شي او وینه برابر شي، خپل لیول ته به راشي. څلورم نمبر باندې چا د هډوکو مسله وي، هډوکي ډېر زیات کمزوري وي نو په دې خرمانۍ کې داسې قسمه ویټامینز دي چې هغه مریضان، هغه کمزورو هډوکو والا خلک دا استعمال کړي نو هډوکي به صحتمند شي او د جوړونو د پټو کمزوري یا د جوړونو پټو دردونه چې کم وي هغه به انشاءالله دې سره ختم شي. دا بغیر دوای علاج دی. کوشش کوئ چې تاسو ځان بیماروئ مو، د بیمارۍ نه مخکې تاسو چې کوم ویډیو زه جوړوم د هیلث د صحت باره کې هغه خوراک تاسو خپل لایف سټایل کې راولئ، هغه خوراک تاسو استعمالوئ، انشاءالله تاسو به الله پاک د بیمارونو هم محفوظ ساتي، د دوايانو نه محفوظ ساتي او د ډاکټرانو د کلینیک تلو نه به هم تاسو انشاءالله محفوظ پاتې کیږئ. امید دی تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي، دا ویډیو تاسو خوښه شوي زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. زما دعا ده الله پاک دې ټولو ناروغه خلکو له شفای کامله نصیب کړي. امین. الله حافظ.